زیم ستا عجز بندا لا إله إلا الله لا إله إلا الله تمی منشی یا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله زیم ستا عجز بندا لا إله إلا الله لا إله وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دا چې د رمضان مبارکه میاشت تقریبا 12 ختمیدونکي دي. محترمو مسلمانانو، راځئ هغه 3 کسان وپېژنو چې جبرائیل علیه الصلاة وسلام خیره او بدعا ورته کړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې امین ویلی. یعنی 3 هغه بدبخت خلق چې د رسول الله د خیره لاندې دي او وپېژنو. خدای دې نه کړي چې موږ او تاسې د هغو جملې څخه وګرځو. علامه منذري په خپل کتاب کې د صحیح ابن حبان نه حدیث راخیستی. د حدیث راوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کړی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه. فرمایي ویو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته راغی، بیا منبر ته وخوت، خو هرې زینې د منبر ته به چې قدم کېښودو نبی علیه السلام به ویلې آمین. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ځلې وویلې آمین آمین آمین. صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پوښتنه ترېنه وکړه، یا رسول الله نن خو تا 3 وارې آمین وویلې چې مخکې دې نه وویلې، څه خبره وه؟ نبی علیه الصلاة وسلام جواب ورکوي، وایي چې کله زه منبر ته ختم، اول قدم مې اولې زینې ته جګ، جبرائیل علیه الصلاة وسلام راغی، د اسمان له طرف نه راغی او ما ته ویلې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مسلمان او هغه انسان د هلاک او برباد وي چې د تا مبارک نوم ذکر شي په یو مجلس کې یو ځای کې او دی درود شریف یعنی صلی الله علیه وسلم پرې ونه وایي. وای ما ویلې چې امین. دویم قدم باندې وای جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې هغه مسلمان او هغه انسان دې تباه وي، هلاک دي وي چې د مور او پلار یې ژوندي وي دواړه یا یو، خدای دومره خدمت ونه کړي چې د مور او پلار د خدمت د وجه نه جنت ته لاړ شي. وای ما ورته چې امین. دریم قدم سره جبرائیل علیه السلام وفرمایل وای هغه مسلمان دیم هلاک و برباد وي چې د رمضان مبارکه میاشت تیره شي او دی دومره عبادت ونه کړي چې الله جل جلاله دی جنت ته بوځي. وای ما ویلې آمین. محترمو مسلمانانو، ډیر خطرناکه خبره ده. جبرائیل علیه الصلاة وسلام خیره کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر امین وای. د دې حدیث نه 3 خبرې راوت. باید هر مسلمان چې کله د نبی علیه الصلاة وسلام ذکر وشي محمد صلی الله علیه وسلم د درود شریف وای. عامو حدیثونو کې راځي د درود خپل فضیلت ته. حدیث کې راځي من صلی علی واحدة صلی الله علیه 10. یو وارې چا وویلې اللهم صل علی محمد، یا چا وویلې صلی الله علیه وسلم، الله رب العالمین 10 رحمتونه پې کوي. محترمو مسلمانانو، د رمضان مبارکه میاشت په تېرېدو ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ته چې وګورې ډېر خطرناک، ډېر د فکر او سوچ ځای ده. نبی علیه الصلاة وسلام امین وایي، جبرائیل علیه الصلاة وسلام خیره کوي.
نو د دې حدیث مطلب دا ده چې کله د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نوم ذکر شي هر مسلمان باندې لازم ده چې یو ځل صلی الله علیه وسلم ووایي. د خدای پیغمبر باندې درود ویل د خپل فضیلت او برکات لري. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم څوک چې یو وارې په ما باندې درود شریف ووایي الله جل جلاله په دغه مسلمان باندې 10 رحمتونه نازلوي. دویم مور و پلار ډیر لوی نعمت ته چې د چا مور و پلار ژوندي وي باید خپل مور و پلار احترام وکړي، قدر وکړي، عزت وکړي. د دې مور و پلار دومره عزت وکړي چې سبا ته جنت ته داخل شي د دې وجې نه. که نه خدای نخواسته که کوم ځوان نه کوم مسلمان نه مور و پلار ناراضه و نو بیا دا د تا د جنت په ځای باندې د جهنم ته د تلو لاره ده. بیا د دې حدیث او د دې خیرات د مصداق لاندې راځي. اکثر مسلمانانو نه دا خواست کو چې د خپل مور و پلار عزت وکړي. یو حدیث کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. د پلار رضا د الله رضا د پلار په رضا کې ده، د الله ناراضګي د پلار او د مور په ناراضي ده. یعنی که مور و پلار د نه ناراضي وي الله د ناراضي ده چې الله د ناراضي شي جنت به درکړي. او که مور و پلار خدای نخواسته د کوم مسلمان نه خفه وي ناراضه وي نو بیا معلومه ده جهنم ته به شي. او دریم د رمضان مبارکه میاشت هر مسلمان نارینه او ښځینه باید دومره عبادت وکړي چې الله جل جلاله یې وبخي او جنت ته داخل شي. چا چې عبادتونه کړي الله دې ورته قبول کړي، چا چې نه وي کړي دغه کمزورۍ پکې وي مسلمانانو نه هیله کوو چې دغه 10 ورځې کې دومره عبادت وکړي چې الله ما او تا د جهنم د اور نه خلاص کړي. ځکه د نبي علیه الصلاة وسلام حدیث ته اوله رحمت، اول 10 ورځې د رحمت دي. بعضې کسان هغلته وبخي الله، بیا بعضې پاتې شي ګناهګار وي زیات نو په دې 10 ورځو کې مغفرت کې بخښنه ورته وکړي. او که هغه کې هم نه وي نو بیا عتق من النار ورځې شروع کیږي. نو هر مسلمان باید دومره عبادت وکړي چې د الله له طرف نه ده ته د جنت ته د دخول او د داخلېدو زیری ورکړي شي. او د دې رمضان له برکته د الله مونږ او تاسې ټول وبخي. وصلی الله تعالی علی خیر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله زیم ستا عجز بنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله ته می مل شي یا الله لا إله